په داسې حال کې چې یو وار بیا په کووډ-19 د اخته خلکو د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی، خو کارپوهان وایي چې په یو شمېر سیمو کې داسې نښې شته چې ښایي د مړینو شمېر مخ په کمېدو دي. د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز یا CDC وایي چې د انفلونزا، سینه بغل یا د کووډ-19 له امله د مړو شویو شمېر ښایي چې د سپتمبر تر 19 نیټې پورې 6.8 سلنه مرګونه وو، په داسې حال کې چې دا فیصدي یوه اونۍ مخکې له دې نیټې نه 10 سلنه وه. په بریتانیا کې څېړنې ښایي چې د اګست په میاشت کې د مړینو کچه 1.5 سلنه وه، چې د اپریل د میاشتې په پرتله کله چې دا ویروس په خپل اوج کې و 6 سلنه ښودل شوي وو، خورا ډېر ټیټوالی ښیي. په اکسفورډ پوهنتون کې د طب پوهنځي پروفیسور مارټین لنډري وایي اوس طبي کارکوونکي د سټریوت یا ډیکسامتاسون څخه د کار اخیستلو او د ناروغانو د درملنې په څرنګوالي نور هم پوه شوي دي. We now know that for those patients on ventilators, اوس موږ پوهیږو چې په تنفسي دستګاوو او یا د ساه اخیستنې ماشینونو پورې د تړلو ناروغانو په اسانه، ارزانه او په پراخه کچه د موجودې درملنې له امله د مړینو شمېر په 3مه برخه کې راټیټولی شو. موږ مخکې په دې نه پوهېدو، خو اوس پوهیږو. موږ په دې هم پوهیږو چې د ویروسونو ضد درمل په روغتون کې د ناروغ د ډېرې مودې د بستري کېدو کچه راټیټوي، خو لا هم په دې نه پوهیږو چې دا درمل په رښتیا کولی شي چې د مړینو مخه ونیسي او که نه. لنډري د بریتانیا د ملي کلینیکي ازموینې د راپورونو مخکښ پلټونکی دی، چیرته چې په لویه کچه د موجود درملو د ازموینې په اړه مطالعه کیږي او د درملو اغیزمنتوب په ګوته کوي. هایدروکسي کلوروکین د خپلو ټولو پخوانیو مدافعینو او داسې نورو سربیره په روغتون کې د ناروغانو په درد نه خوري. موږ پوهیږو چې د لوپیناویر، ریتنوویر درمل د HIV یا ایډز درملنې لپاره په پراخه کچه پیشنهاد شوي دي او کارول کیږي، خو دا هم د کووډ لپاره کار نه کوي. په داسې حال کې چې ټولنو او پوهنتونونو پریکړه کړې چې څنګه باید د ویروس په وړاندې ساتنه وشي، خو یو شمېر منتقدین وایي چې کووډ-19 ناروغي د نورو ویروسونو په شان د تل لپاره دلته پاتې ده. د ناروغیو د خطرونو لپاره د نړیوال روغتیا سازمان کې د استراتیژیک او تخنیکي مشورتي ګروپ څخه پروفیسور ډیوډ هیمن وایي اوس داسې ښکاري چې دا ناروغي به له منځه لاړه نشي، او که داسې وشي نو بیا موږ مجبوره یو د دې ویروس سره ژوند وکړو، هماغسې چې د HIV او نورو ساري ناروغیو سره مو ژوند کول زده کړل، هغه ناروغۍ چې په تیر وخت کې د څارویو څخه انسانانو ته انتقال شوې وي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې پخوانی مدیر او اوس په جورج ټاون پوهنتون کې د ساینس پوهانو مشر ډاکټر جیس ګډمن وایي موږ د کووډ له ناروغۍ سره د یوې دوامدارې ستونزې په توګه مخامخ یو، خو ښه خبر دا دی چې موږ اوس پوهیږو چې ناوړه اغیزې څنګه کمې کړو. اوس په دې پوهیږو چې ټولنیز واټن کار کوي، د ماسکونو اغوستل په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر هم تاسو ته او هم نورو ته کموي. هغه وایي چې دا به د اقتصاد پر مخ وړلو کې مرسته وکړي او په وار وار د ګرځبندیز لګولو مخه به هم ونیسي. ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنګټن.